نسي دوی دواړه مخ ته دي هلک کوشش کوه یو وارې زما دا نه واخله ما ورته وویله ښه شما برده میشه 6 برده تو شور بکن شور بده خوابی 3 خوب است توان نیست ده هدا همیشه کم شماری تا راوزی داسې سلو موشن کې چې ته لاړه سې نو دا خو ډېره سخته ده نه زه به ټیټ په دقت زه ټیټ شم زه به بل څوک نه پرېږدم دغه شاشه مخکې 6 برآمد به ما خب میدونی ما بیارم بس 6 ښه تاسې خپل ګیم وکړئ زه به خپلو فېسبوکي بنډار کې خپلو لیدونکو ته وایم چې دلته څه خبره ده سلامونه ستړي مسئ د بی بي سي آزاد جرګې فېسبوکي بنډار ستاسو د زړه خبره ګپ دل شما ته ښه راغلی زه شازیه حیا یم زما همکار منیر مهربان په دې خپرونه کې ما سره ده سکندر نجیب د کابل اوسیدونکی دوه ځانګړي مهارتونه لري چې یو د موبایل په واسطه یې کولی سي او بل دغه میز په سر چې کوم گیم د گیم خود تاسو لیدی سي خو مهارت دیگه که آقای سکندر نجیب داره به واسطه تلفن‌های هوشمند شما حدس بزنین که سکندر نجیب چی مهارت داره که با کمک از تلفن‌های هوشمند مهارت خود به مردم نشان میده تا وقت حدس بزنین در کامنت ها برنوشته کنین ما دیگه مهمانای خود مهمانای خودم معرفی میکنم یک نقل میتم مهارت سکندر نجیب چیزی است که در می روزا در کابل خاصتا جوانان سخت علاقمند شدن د وردګو اوسیدونکی عبدالقیوم راسمند او آن ننګرهار همیشه بهر نه راغلی هدا مبارز زموږ د همدې فېسبوکي بنډار میلمانه دي عبدالقیوم تاسې خپل لوبه هم کوئ عبدالقیوم مهربان فکر پام کوه چې د ما پاچا شدم خو یک خانه رفت بازیگرش هست یک دانه پاچا شد دیگه ما چی کردیم خب متوجه دانه های عبدالقیوم باش مهربان عبدالقیوم لوبې یوه نیوکه زموږ د خپرونې په تړاو ځینې لیدونکي دا کوي چې تاسې د سولې په څېر داسې جدي او تودې خبرې څنګه د لوبې میز په سر کوئ او هغه ځوانانو سره چې دا ډول لوبې کوي باید ته څه فکر کوي فکر نه کوي چې لوبې د ځوانانو د یو ځای کېدو او د دوی د اتفاق او د اتحاد یو ټکی دی د وردګو حال راته هلته ځوانان څه لوبې کوي مننه په لومړي قدم کې د آزاده جرګې درنو کارکوونکو او ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم موږ تاسو ټول ځوانان یو ټولو ته ښه بهتره معلومه ده چې لوبې د ځوانانو د ژوند یو اړخ یوه برخه ده او که چیرې لوبې نه وي نو د دوی ژوند ډېر سخت او یو ډول د خستګۍ په حالت کې وي وردګ ولایت هم د افغانستان د مرکزي ولایاتو له ډلې څخه دی چې جنګ او ناامني پکې اوس هغه د اوج خاطرې تجربې تیروي ولې د دې سره سره هم ځوانان په لوبو باندې بوخت وي مصروفه وي په وردګ ولایت کې د کرکټ لوبې ډېرې مروجې دي او لډو په باره کې به څه نه وایم ځکه د هر ځوان په جیب کې اوس پروت دی ما نه ده زده نو پوهېږم چې تا ولې نه دی زده ته څنګه د فوټبال او ځینې نورې محلي لوبې هم کوي زه به یوه ژوندۍ خاطره درته ووایم د یوه اونۍ وړاندې شپږ ورځې وړاندې اختر کې زه تللی یم وردګو کې وم نو یو تورنمنټ د کرکټ جوړ شوی و ځوانانو لخوا جوړ و ما په دغه تورنمنټ کې داسې لوبغاړي ولیدل چې دوی د جنګ په یو اړخ کې مثلا یو کس و د طالب څخه سلا ګرځوي ورسره مسله دی ولې بل کس په حکومت کې سرباز دی ولې دوی دواړو په یوه ګراوند په یوه میدان کې لوبې کولې یوه به بال ورته اچولو بل به بیټ کولو نو دا معلومداره خبره یعنې د جګړې هغه دواړه خواوې چې د جګړې په خط کې په یو بل باندې به یې ډزې کول او بریدونه یې کول داسې وخت هم راغی چې د کرکټ په لوبه کې دوی یو بل سره لوبې کولې بلکل شک پرته ته څنګه په هغه کې به چې کله د افغانستان ملي لوبډلې لوبې به چې کله په تلویزیون کې ښکارېدلې نو مینوال یې ډېر دي په وردګو کې د کرکټ مینوال بیخي ډېر دي نو بیا به دغه قطارونه چې تېرېدل چې لوبه به په ورځ به یو بل ته ویل چې نن بېغمه تېرېږي طالبان لوبه تلویزیون ته ناست یو کرکټ ګوري واقعا دا رښتیا مسله ده او بلکل
نو د دې نه معلومیږي چې که دلته جنګ هم وي ولې ځوانان د لوبې کولی شي ځوانان سره یو ځای کړي و د بل تر څنګ یې وبوسي. بیشتر از شما خواستم که یک حدس بزنین در مورد مهارت سکندر نجیب. مهربان در کومنت ها کدام حدس اینها زدن؟ جالب است شاده جان کامنت هایی که فایل ها آمده بیشتر کاربران ما در صفحه فیسبوک جرگه آزاد لایک کردن، هپی لایک و یک کامنت تازه که من همین لحظه هست یک کاربر به اسم سمیر افغان گرفتم میگه که داوود څنګه کار دی زه خو هیڅ نه پوهېږم ما سر خلاص نه دی تاسې څه کوئ؟ ښه سیده د سکندر افغان سر خلاص نه دی زه به بیا وروسته وایم چې موږ داوود افغان و سمیر افغان سمیر افغان ته به زه وروسته وایم چې موږ په دې خپرونه کې این اوس څه کوو. هستی که براتان گفتم شما ها زده نتونستین حالا ما براتان میگم که مهارت سکندر نجیب چی است. میفهمی افغانا دمی گرمی که بالای 40 درجه است چی می نوشن؟ نوشابه؟ نه. جوس؟ نه. انرژی؟ نه. او یخ؟ نه. خیچی؟ چای گرم می نوشن. باز میگن گرمی رو گرمی می برداره. خب سکندر نجیب یکی از تیک تاکران مشهور در کابل است. مهارت خاص داره، ویدیوهای کوتاه میسازه در تیک تاک و فالوورز زیاد هم دارن. سکندر یک انتقادی که بعضی ها دارن میگه گپ‌های جدی صلح با جوانان خصوصا با گیم بازی ها چی؟ خب اول خو سلامای خود تقدیم میکنم تمام دوستایی که ما را از طریق فیسبوک لایو میبینن. خب این با یکی دیگه یک قسم مرتبط است. مثلا گیم هم است سیاست وارس، مسئله صلح هم سیاست است. مثلا میتونی تا آخرین نقطه خوب پیش بری اما یک مشکل پیدا میشه که تو باید از سر شروع کنی که صلح هم شد و گیم از زیادتر جوانا بازی میکنن و زیادتر کسا میگن که جوانا را به مسئله صلح. بالکل و انتقاد شما می است که جوانا را به این گپا چی اینا نمیفهمن سر این گپا. خب در جامعه که ما زندگی میکنیم زیادتر قربانی ها را جوانا میتن و باید در مسئله صلح هم سعیم باشن به خاطر از اینکه جوانا آینده از کشور هستن و تقریبا 70% نفوس افغانستان قشر جهان تشکیل میدن و اگه صلح هم شود به کسایی نیست که عمرشان تیر شده 80 ساله 90 ساله این به جوانا است و با آینده سازی کشور. به خودت مهم است که در مورد مسائل ملی کشورت مانند سال حصه داشته باشی، باید نظر بدی. برات مهم است تعقیب میکنی نمی مسائل؟ 100%. آیا میخوایی که کسی صدای تا بشنوه؟ 100%. خب هشتگ استاسو د زړه خبره، هشتگ گپ دل شما بازیتون ادامه بدین. ویژه برنامه جرگه آزاد BBC است. دا ستاسو د زړه خبره د BBC د آزاد جرګې ځانګړې خپرونه ده یوازې د ځوانانو لپاره. په دې خپرونه کې موږ د سولې په تړاو د ځوانانو نظرونه، وړاندیزونه، نیوکې او د دوی بحثونه اخلو. نو دا خپرونه د یوازې ځانګړې شوې ده د ځوانانو لپاره. مخکې تاسو وویل چې ځوانان د ځوانانو د یو ځای کېدو د تفریح لپاره همدغه لوبې دي، خو داسې فکر نه کوئ چې زیاتره اوس ځوانان تفریح ځای ته وتی نسي، باندې بهر ته وتی نسي او تر ډېره دغه موبایلونو کې چې تاسو ویل چې لډو په موبایلونو کې هم ده یا په کور کې ساترنج داسې د ساترنج لوبې کوي یا داسې د لډو لوبې. ته اوس دقیقه صبر وکړئ یو ځل به دغه دانه ووهم. ودرېږه چې اوس د عبدالقیوم نوبت. په رښتیا هم افغانستان ډېره طبیعي ښکلا لري او ډېر د میلو چکرو دپاره ځایونه لري، ولې بدبختانه روانې ناامنۍ او بدبختۍ د هر څه په موږ افغانانو باندې راولي دي. یو څو محدود ځایونه اوس پاتې دي. که د کابل ښار ته موږ ګورو ډېرې کمې سیمې دي چې هغلته څوک چکر ته ځي، ولې بیروبار او ازدحام یې ډېر دی. ولې هغه سیمې چې هغه طبیعي ښکلا لري، مثلا زه د وردګ یو مثال درکړم. په وردګو کې تنګی او بندیچک ولسوالۍ یو ځانګړې ښکلا لري. اما څوک به ورتلی نسي، ناامني ته څوک نشي ورتللی. نو دا هغه مسایل دي چې ځوانان مجبوره دي چې یا لډو وکوي یا
یا په کور کې نه شطرنج وي لکه نجیب غوندې ټیک ټاک کې خپرونې جوړې یوټیوب خپرونې جوړې کی کله چې خبره د ناامنۍ کېږي د جګړې یادونه کېږي نو ورسره د سولې کلمه هم یادېږي هدا مبارز له جلال آباده سبا چې لویه مشورتي جرګه جوړیږي غواړي هغلته ګډون وکړي هدا په دې مشورتي لویه جرګه کې په کوم غږ او غوښتنې سره غواړي ګډون وکړي ډیره مننه زه هم خپل سلامونه ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې ښه اوسي زه دلته د ډیرو لوړو هیلو سره راغلم دا چې سوله د هر افغان هیله ده نو موږ زه هم د یو افغانې په صفت د سولې ارمانجنه یم په لوړو هیلو راغلی یم او انشاءالله چې موږ په دې مشورتي جرګې کې خپلې ټولې هغه غوښتنې چې د سولې په تړاو لرو د ولسمشر سره شریکې کړو نو زه هم د دې لپاره د ځوانانو په نمایندګۍ راغلی یم تر څو چې د هغوی غوښتنې ورسره شریکې کړم په دې هیله چې دغه مشورتي جرګه د سولې په برخه کې اغېزمنه او مؤثره تمامه شي او د سولې په خیر او د هېواد د ملت په خیر باندې تمامه شي بله به نظر شما جوانان کسانی که این فیسبوک لایف جرگه آزاد BBC را میبینین گپ دل شما چی است شما فکر میکنین که در این لوی جرگه مشورتی کورگیری صلح افغانستان باز خواهد شد پس در می فیسبوک لایف پایین قسمت کومنت هست نظر خود نوشته کنین اگر انتقاد دارین و یا هم مشوره مهربان هست که کومنت های شما را بخوانم مهربان شاهدان تا الحال که برنامه پیش میره ما بیشترین کامنت ها را دریافت کردیم که به دو قسمت کامنت های مثبت و کامنت هایی که نقد کردن در قسمت نجیب جان سیف الرحمن شهاب کامنت دادن که افغان تیک تاکران باید پس لدی افغانستان د سوری پاروان پر مسائل باندې ډیر زیات ویډیویی غي جوړ کړي دا خو سکندر ته وړاندیز سول سپورت وکړي څه جالب پیشنهاد دادن به تیک تاکران مثل نجیب جان و صابر محمد کاربر دیگه در صفحه فیسبوک جرگی آزاد نوشتن دا خو چې حکومت دغه 310 میلیون افغاني د جرګې مصارف په ځای د حکومت تقسیم د برېښنا بندونه به جوړ کړی وای یک نقد کردن که کاش به جای صحیح دا دو کومنتونو به راوخلو بیا وروسته هغه وکړو نجیب جان یک پیشنهاد به خودت شد که بعد از این ویدیوهایی که در تیک تاک جور میکنی ربط به پروسه صلح هم باید داشته باشه تا جوانان تشویق شود مسئله دیگر هدا بسیار خوشبین است و صبح در جرگه مشورتی میخواهد که اشتراک کنه و صدای جوانان را در او جرگه بلند بسازه خودت خوشبین هستی به این جرگه؟ بله 100% به خاطر که میتونی جرگه باعث شود که کلا وضعیت وطن ما تغییر کنه و در وطن ما صلح بیاید و آرامی بیاید و ما بتونیم در فضای آرام زندگی کنیم و در رابطه با کامنت دوست ما که گفته بودن که ویدیوهایشان در رابطه با صلح باشه تمام ویدیوهای ما تفریح اجتماعی و در رابطه با کارهایی که در جامعه میشه در رابطه زیادتر ویدیوهای ما در این رابطه است که به چهره یک هموطن ما خوشی را بیاریم و به نظر ما کسایی که 24 ساعت در خبرها جنگ میبینند در روبرویشان جنگ است با دیدن از این ویدیو حداقل به یک لحظه خوشحال شود و این بر من بهترین یک کار است. بله بازی را ادامه بدی کال نبازی عبدالقیوم یو نیوکه داده چې په دې مشورتي لویه جرګې باندې به څه باندې 4 میلیون ډالر لګښت راځي او ځینې بیا دا نیوکه کوي چې ولې دومره لګښت د دې ارزښت نه لري ته څه نظر لري؟ په رښتیا هم ځینې هیوادوال دا نیوکه کوي ولې که چیرې موږ د جنګ لګښت محاسبه کړو نو د جنګ د یوې ورځې لګښت نه پوهېږم چې 15 میلیون ډالر دی که 10 میلیون ډالر دی دقیقه محاسبه مې نه ده کړې زه وایم چې 4 میلیون ډالر د مصرف شي خو دا مصرف یې داسې شي چې دغه جرګه د سولې د راوستو دپاره یوه وسیله وګرځي ما مخکې مې وویل که چیرې د دې جرګې په خاطر یوه ورځ جنګ درېږي موږ د سلو وطنوالو ژوند ژغورو او د څانګې دغه څومره مصارف چې موږ په جنګ لرو د هغو صرفهجویي کوو نو بیا هم د هېوادوالو د احساس نه مننه چې دوی ټولو دغه
په زیربنایي هغه باندې اوس تمرکز دی د بندو په جوړولو کې خو د دې څنګ د جرګې جوړول او د سولې راتګ موږ ته مهم دي که چیرې سوله نه وي د موږ مبالغه به هم ډېره شي ژوند هم نشته دی صحیح ده هدا څنګه چې مخکې منیر مهربان وویل د فیسبوک یو کاروونکي همداسې نیوکه کړې وه وایي د دې په ځای چې دا دومره پیسې چې په مشورتي لویه جرګه لګول کېږي که دا کونړ کې بند جوړ کړي نو دا به ډېره ښه خبره وي ته همداسې نظر لري زما په نظر که دغه که په سولې باندې څومره مصرف کېږي دا یې ارزښت لري ځکه سوله ده چې ټول پروګرامونه د پرمختیایي پروګرامونه په همدې اساس د دې په رڼا کې مخې ته ځي که چیرې سوله ونه اوسي دغسې پروګرامونه مثلا که څوک وایي چې د برق ډیم جوړ کړه یا په داسې کمپنیو جوړولو باندې چې یو هېوادوال ته یې ګټه وي مګر سبا بیا هغه الوزول کېږي په بم باندې ایشتل کېږي په راکټ باندې نو هغه بېرته خرابېږي نو موږ باید لومړیتوب سولې ته ورکړو ځکه سوله ده چې آرامه ژوند تامینولی شي خب بازی به کجا رسید څوک یې وړي څوک زه خو هسې ورباندې پوهېږم وضعیت اصل لکه زه چې کټ دغه درې دانې چاته تللي دي چا دي یوه د ما ده یوه د خور ده منیر مهربان اما تو مانده بیچاره پیش از اینکه بریم بسیار کوتاه یک کاربر ما نوشتن در صفحه جرگه آزاد در صفحه فیسبوک جرگه آزاد میگه که گپ دل من این است که $2 میلیون میتونه یک شفاخانه به خاطر علاج مرض سرطان در کابل ساخت و مریضا را از این بابت نجات داد. جالب بود کامنتشان خواندیم و یک کاربر دیگه ما نوشتن که طالبان میگویند که ما مشورتی لوی جرگه هیچ وقت مردم نمایندگی نمی کند. خب طالبان میگن یا خودشون؟ طالبان میگن که مشورتی لوی جرگه از مردم نمایندگی نمی کند. خب راستی میخوایم نمیگه په امر سکندر ما شریک بسازم باش که سکندر نوبتش دیر شد. سکندر یک انتقاد دیگه ای وجود داره که جرگه مشورتی که است نمایندگی از کل مردم نمی کنن اما حکومت ادعا داره چنی تقریبا دی جرگه بیش از 2,500 مردم از ولایت مختلف میاین از قشر مختلف هستن که اینا میتونن نمایندگی مردم کنن. خودت چی فکر میکنی؟ به نظر من جرگه است که تمام مردم در این حق داره و تمام مردم حق رای داره. مثلا هادا جان که از ولایت ننگرهار آمدن و در این جرگه اشتراک میکنن به خاطر نمایندگی از جوانای ننگرهار و همه تو صدها جوان دیگه در این جرگه اشتراک میکنن از هر ولایت مختلف و به نظر من مردم در این جرگه حق دارن که رای و این نمایندگی از مردم کدام میتونه ارزش داره که باید برگزار شود. بله 100%. نو بله برخه کې کوم چې موږ زه چې د آزاد انتخاباتو له لارې همدغه خبره د ما خو کې واچ کړله همدغه پوښتنه مې درنه کوله چې ته څنګه دې جرګې ته وټاکل شول له کومې لارې راغلې تر څو په دې جرګې کې ګډون وکړې؟ موږ ټول د په ننګرهار ولایت کې ټول ځوانانو مدني نهادونه ټول راټول شول هلته ځوانانو ځانونه کاندید کړل بالاخره د رایو په اکثریت سره نماینده وټاکل شو چې زه هم د هغو ځوانانو له ډلې څخه وم چې ما ځان کاندید کړو او د رایو په اساس باندې دې جرګې ته راغلم. نو همدغه شکل باندې ټول د دې جرګې غړي په همدې رڼو ټاکنو په اساس باندې راغلي دي او دا خبره زه تر یو حده پورې زه ردوم چې دې کې نمایندګي نشي کولی ځکه موږ بیا خپل د ولس هغه غوښتنې دلته شریکوو. موږ د یو فرد په توګه نه غږیږو موږ د یو ولس د یو ملت په یعنې ته خپله نمایندګي غږیږو. نو د ننګرهار د ځوانانو د نجونو د هلکانو استازیتوب په دې مشورتي لویه جرګه کې کوي او ته د یو آزاد سیالۍ له لارې درته ټاکل شوې نو همداسې څه فکر کوې همداسې نور ځوانان او نور ګډونوال هم په همدې طریقه به راځي دې جرګې ته؟ څومره چې زه پوهېږم همدومره ده چې ما چې پخپله د ټاکنو هغه پروسه ولیدله د هغې له طریقه چې ما داسې لاره پیدا کړه نو باور یم چې نور ځوانانو او دا نورو ګډونوالو به چې د جرګې غړي دي اوس دې به هم په همدې شفافه توګه دلته راغلي وي. هاشتگ گپ دل شما هاشتگ ستاسو د زړه خبره
ویژه برنامه جرگه آزاد BBC برای جوانان. دا خبرونه د BBC د آزاد جرگې یو ځانګړې خبرونه ده، فیسبوکي بندر ده، یوازې د ځوانانو لپاره. په دې فیسبوکي بندر کې موږ د سولې په تړاو د ځوانانو وړاندیزونه، خبرې، بحث او نظرونه اخلو. نو مهربان کامنتو که چه خبری دی؟ شازده جان کامنت های زیاد دریافت میکنیم، لحظه به لحظه شمار کامنت ها زیاد میشن، باز هم نقد بیشتر است. احمدی یک کاربر ما در صفحه فیسبوک نوشته که نقش پلیس جرگه کجا چیست؟ نقش ولسی جرګه د هدانه لکه سي دانه غسول زلی او تخنیکی همکار نه غواړم چې هدا سره مرسته وکړي او هغه دانه ورته پیدا کړي. نه پیغام هغه چیرې سره واچول پیدا هم کړه ځخه ده. خب یک کاربر دیگه ما نوشته جرگه کجا 400 نفر انتخابی خودشان میارن و این دولت هیچ وقت صلح نمیخواد. همین قسم کامنت های دیگه دریافت کردیم که بیشتر جرگه را و برگزاری جرگه را نقد کردن و نخواستن. مصرفی که در جرگه صورت گرفته به دلایل مختلف گفتن که ای کاش مکتب ساخته میشد، کسی گفته شفاخانه. خب میخوایم سکندر مستقیما بین کامنت ها خودت جواب بدی. بعضی از انتقادات سر مصارف است که جرگه مصارف بالا داره، چرا به عوض از اون مکتب و شفاخانه جور نمیشد؟ جواب خودت من حیث یک جوان که در شهر کابل زندگی میکنی، خودت به مکتب و به شفاخانه ضرورت داری چی است؟ خب در وطن ما 90% مردم که به شفاخانه میرن از اثر جنگ است که یا در یک درگیری زخمی میشه یا یک انتحاری میشه. خب در جنگ است در کل. کسایی که جنگ زده میشن میرن به شفاخانه. مریضی و قدر زیاد نداریم دیگه. اگر امیر از شفاخانه کده، اگر به این قدر پیسه در وطن ما صلح بهتر است. اصلا ما با شفاخانه ضرورت پیدا نخواهد کردیم. دلیل سکندر همی بود. عبدالقیوم تخبل چه ارزونه لري دا اوس مهال چې د سولې پروسه له داسې یو کړکېچ سره مخ شوې ده، فکر کوي چې دا کړکېچ په همدې مشورتي لویه جرګه کې حل کیږي؟ مننه. اوس وخت کې چې موږ ګورو د طالبانو خبرې چې اورو د اجتماعي رسنیو او تلویزیونونو له لارې، دوی د خپلو بندیانو خوشي کېدل د بین الافغاني خبرو د شروع لپاره شرط ګڼلی دی. او زه چې کوم دغه په ټولنیزو رسنیو کې دغه نظریات د خلکو ګورم، د جرګې ټول غړي په دې توافق دي چې وراوي مثبت وي چې دغه 400 بندیان باید خوشي شي او 15 بندیان باید پوره شي تر څو بین الافغاني خبرې شروع شي. او که چیرې بین الافغاني خبرې شروع کېږي نو طبیعي ده چې اوربند هم راځي او په جنګ کې به هم کمښت راځي. او هیلهمند په دې یم چې خدای پاک موږ باندې یو خاص رحم وکړي، نور دغه جرګه د سولې تر راتګ وسیله وګرځي. البته خبره دې د 15000 بندیانو وکړله. افغان حکومت د څو ورځې مخکې وویل چې تقریبا د طالبانو 15000 بندیان خوشي کړي دي، یوازې دغه 400 بندیان پاتې دي. هدا ته په دې نظر یې که چیرې دغه 400 طالب بندیان په همدې جرګه کې بس فیصله وشي چې دا باید خوشي سي، نو څه فکر یې بل دې نه به سوله راسي؟ ځکه چې په اول کې دا ویل کېدل که چیرې حکومت 15000 بندیان خوشي کړي یا 4600 بندیان خوشي کړي نو طالبان به بین الافغاني خبرو پیل ته به چمتو سي. ته څنګه څه احساس لري؟ زه په دې اړه دوه نظره لرم. لومړی دا چې که چېرته دغه طالبان خوشي شي او دا جرګه فیصله وکړي چې دا 400 شاوخوا طالبان دې خوشي شي، نو که چېرته دا خوشي شي موږ به سولې خبرې په بریالیتوب سره سرته ورسوو طالبانو سره. مګر متاسفانه په نورو نومونو به ګروپونه پیدا کېږي او د افغان حکومت په ضد به جنګېږي. یعنې ته دا نظر لرې چې صحیح ده که چیرې دغه طالب بندیان خوشي سي، بین الافغاني خبر به پیل سي او یو ځای ته به مو رسیږي، خو جګړه نه ورسره دریږي. بله، جګړه پای ته نه رسیږي. شما چی نظر دارین کسانی که فیسبوک لایف جرگه آزاد BBC را میبینن؟ گپ دل شما به نظر شما آیا اگر فیصله شود که دمی جرگه که اینمی 400 بندی طالب آزاد شود با آزادی همی بندیان پروسه صلح افغانستان به یک جهت مثبت خواهد رفت؟ کامنت کنید، نظر خود با ما شریک بسازید. مهربان. کامنت باز چیز جالب بیافتیم. احمد خان نوشتن جرگو مرکون تیرسه ولس په سترګو کې خارې ما چې دغه خرچ کوي په دغه 2 اویا درې ټانک واخلي چې د افغانستان د دفاع وکړي.
یعنی و تانکونه واخلي یعنی دوی ویل چې په یو صورت اگر ما غلط درک نکرده باشم یعنی نظر اینایی است که به این پیسه پس بجنگید جنگ بکنین بله جنگ بکنین بله رقم عدد تانکار هم تذکر دادن د کومنت جواب دا وایم چې که چېرته موږ سوله په اساسي شکل راوړو که نه بنسټیزې هڅې ورته وکړو جګړه په مکمل ډول سره پای ته ورسوو موږ سوله کې ژوند کړو هېڅ ټانک او توپ ته موږ اړتیا نه لري چې وایخلو نو که چېرته د سولې لپاره دا قدم دومره مصرف وکړو او بیا سوله پرې ترلاسه کولی شو نو ارزي په دې بله سکندر سر مصرف پول بیش از 4 میلیون دلار که مصرف جرگه مشورتی است انتقادات زیاد است حتی یکی از کاربرای فیسبوک رو میگن که با عوض از این باید اسلحه میگرفتین و دفاع میکردین با نظر خودت آیا ادامه جنگ راه حل است؟ نه خیر نه به خاطر که اگر هر قدر جنگ ادامه پیدا کنه به مو اندازه نقص از او فایده نیست بر دو طرف نقص میرسه اما اگر جنگ نباشه ما ضرورت به دفاع نداریم خب پس فکر میکنی که اینمی قر گفت چی گفت؟ قر گفت خب این چی مانه؟ ما هیچ کار نکرده بودم مرا زد سوختان خب کامشی که پس بانک این نوبت خودم انجام بده خب نوبتت شد؟ خب البته سوال این است که اینمی مصرفی که بیش از 4 میلیون دلار سری جرگه صورت میگیره یا بعد از 3 روز امی پروسه صلح افغانستان به کدام جهت مثبت خواهد بود؟ خب ما امید داریم که در گذشته هم همچنین جرگه‌ای داشتیم اما امید داریم به این جرگه به خاطر که در تمام مردم سهیم است و به خاطر از اینکه 400 زندانی طالب آزاد شد و صلح در افغانستان به نظر من خیلی گپ خوب است دیگه آینده را چیز گفتن نمیتونم به نظر خودت نمی 400 زندانی طالب آزاد شود؟ میخوایی که آزاد شود؟ اگر با آزاد شدن از این 400 زندانی طالب در وطن ما صلح میه چرا نه؟ عبدالقیوم تو نیوکې په لګښت باندې ده اما زه فکر کوم ستا نظر له پیل نه همدا و چې که چیرې دغه جرګه موږ سولې خواته وړای سي نو دغه لګښت باندې ارزښت لري خو ته څه فکر کوې د سولې پروسه چې له پیل نه تر دې دمه روانه ده د ته ارزونه څه ده آیا دا به نتیجه ورکړي یو پایلې ته به افغان حکومت او د افغانستان خلک ورسوي مننه لکه اوس چې موږ تاسو ته معلومه ده خبرې ډېر اساس پړاو ته رسېدلي دي طالبان او امریکایان په خپل منځ کې یو تفاهمنامه امضا کړې ده نو په داسې شرایطو کې چې تفاهمنامه د دوی ترمنځ امضا شوې ده او خپلو شرایطو ته ژمنه دي تر اوسه پورې امریکا هم د خپلې تفاهمنامې څخه راضي ده او تر څنګ یې طالبان هم ورڅخه راضي دي نو په داسې شرایطو کې ډېر احتمال شته دی ځکه یو خو امریکا نه غواړي چې دلته نور په افغانستان کې پاتې شي او تر څنګ په امریکا کې ټاکنې دي چې دغه ټاکنې د افغانستان په سولې پورې تړاو لري که چیرې په افغانستان کې سوله کېږي او امریکا د افغانستان څخه وځي نو هغه ګوند به ګټونکی وي د موږ هیله امید شته دی او تر څنګ د جنګ ښې اړخونه ډېر ستړي دي موږ خو په د ولس په څنګ کې اوسو نظریات یې وینو طالب پخپله د جنګ څخه ډېر خسته شوی دی یو هغه څوک دي چې بهرنی کړی دي هغه لکه وخت چې خور اشاره ورته کوله که هر څه سوله وشي هغه استخباراتي کړی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي دوی به نو په شکل د اشکالو دلته جنګیږي او نوې ډلې په نوي نمو باندې به پیدا کوي ولې د موږ ټولو هیله امید دا دی چې دغه جرګه د مشروطیت جرګه چې 400 بندیان د خلاصون لپاره به د خلکو نظریات کې اخیستل کېږي او زه مطمئن یم چې لکه ورور چې ویل چې خلک به په دې برخه کې مثبت نظر ورکوي او دا به تاییدوي چې د 400 بندیان د خوشي شي او د دوی خوشي کېدو سره به سم بین الافغاني خبرې شروع کېږي بین الافغاني خبرې که شروع شي نو موږ امیدواره کېږو چې موږ به یوه تر پاتې سولې ته رسېږو سعید نو د لوبه کومې خواته لاړه د چاپ په ګټه ما فقط یک بکشم پاچا هستم یک 4 بکشم خب یک شماره اگر مرا یک پاچا خب صحیح است تاسو خپل لوبه وکړئ مهربان زموږ د فیسبوک کاروونکي څه وایي مطلب زه پاچا شوم مې ګټله که څوک پاچا شو زه ښه مهارت مو وښودلو نه تنها پاچا مهم نیست وزیران هم باید امرشان باشن شما کوشش کنین که وزیر شوین ادامه بدین خب مهربان لحظه به لحظه کامنت های زیاد ما دریافت میکنیم بسیار جالب است و چیزهای نوشته میکنن که آدم گاهی
متعجب می‌شدن، گاهی به خنده بیان و دایم لازم می‌بینیم که باید شریک شود. دکتر امیدالله عثمانی نوشته به جواب شازیه جان باید بگویم که صلح را هر دو طرف درگیر نمیخواد که بیاید. با 400 زندانی صلح نمیشه. با مقصدشان این است که با رها شدن 400 زندانی صلح نمیشه. درکشان کردم. بله دیگه. و به این شکل ما کامنت دیگه داریم از محمد علی حیدری، بازم نوشته کرده جرگه حق نداره درباره جنایتکاران برگزار شود. 400 بندی طالبان کسانی هستند که جرمای سنگین دارند. اگر طالبان متهم به آزاد کردن جنایتکاران هستند باید ضمانت بدن که صلح در صد است، اگر نه بدتر وضعیت از بدتر خواهد شد. به این شکل یک کامنت دیگه از یک کاربر دیگه ما در صفحه فیسبوک جرگه آزاد شمیر قادری نوشته د امریکا سره تړون کې لوی جرګه را ونه غوښتله مګر د 400 بندیانو آزادولو کې لوی جرګه را وغواړي تر څو بین الافغاني مذاکرات سانسور شي. چرا میگن در مسائل توافقنامه با طالبان شما جرګه را هدا څنګه چې د فیسبوک یو کارونکي لیکلي و چې کچېرې دغه 400 طالب بندیان هم آزاد شي په دې سره سوله نه راځي. ته څه فکر کوې؟ د تا ځواب ورته څه ده؟ ته خپله همدغه مشورتي لویه جرګه کې ګډون کوې؟ زما ځواب دا دی چې که چېرته سوله نه راځي لږ تر لږه ورکم خو به وشي. مثلا جګړه به کمه شي. که موږ چېرته موږ اوس څو لورې سره جنګېږو. افغان حکومت د څو لورې سره جنګېږي. طالب بیل دی، داعش بیل دی، نورې ډلې بیلې دي. که چېرته موږ د یوې ډلې سره سوله وکړو لکه څرنګه چې حزب اسلامي سره سوله وشوله او همدارنګه اوس چې طالبانو سره سوله وشي نو ورو ورو سوله رامنځته کېږي په تدریجي توګه. نو داسې خو نه کېږي چې یو ناڅاپي دې جګړه پای ته ورسېږي. بالکل. هشتگ گپ دل شما، هشتگ ستاسو د زړه خبره د بی بی سی د آزاد جرګې ځانګړې خپرونه ده. دا د ځوانانو لپاره دا خپرونه موږ ځانګړې کړې ده. ځوانان د سولې په تړاو څه نظرونه لري، څه نیوکې لري او څه وړاندیزونه لري. نو تاسو ځوانانو نه د ما پوښتنه دا ده تاسو څه فکر کوئ په دې مشورتي لویه جرګه کې باید د 400 طالب بندیان خوشي سي یا خوشي نسي؟ ستاسو نظرونه هغې مهم دي ځکه چې موږ د مصالحې عالي شورا نه غوښتنه کړې ده او په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر نه موږ غوښتنه کړې ده چې دا خپرونه یا اوس او یا هم وروسته وګوري. وروسته موږ د دې خپرونې لینک هم دوی ته لیږو. نو ستاسو هر وړاندیز هره نیوکه د سولې په پروسه کې اغیزه لري. مهربان باز در کومنت چی است؟ یک چیزی که جالب یافتم شازیه جان میگه که یک کاربر ما نوشته خبر د سولې کوي لګیا په چکه لدوره میگن. و یک کاربر دیگه ما احمد خان احمدی نوشتن سلامونه احترامات جرګه د پیسو بې ځایه لګښت 4500 تنه بندیان آزاد شول. په دې د لوی طالب نشان هم وو لکه اقانی او داسې نور. د دوی آزادولو په وخت کې له هیڅ چا سره مشوره نه کیږي. اوس د دغه 400 بندیانو لپاره دغه 310 میلیون افغاني مصرفوي. اصلا حکومت چې کوم بندیان آزاد کړي هغوی ټول اوس د حکومت په ضد جنګیږي او د دولت نه لاره ورکه ده چې څه وکړي. اوس نو دولت د ځان خلاصولو لپاره جرګه غواړي. که سبا څه وشو نو دولت په عام ولس ورځي. خب سکندر در این قسمت یک انتقادی است که هنگامی که حکومت 5100 طالب رها کردن پس چرا 400 طالب دیگر رها نمیکنند؟ البته زندانی طالب را باز استدلال حکومتی است که اینمی 400 زندانی که هستند اینا جرایم سیاسی ندارند بلکه جرایم سنگین جنایی دارند که قانون اساسی و کد جزا به رئیس جمهور اجازه آزادی بندی را داده نمیتونند. نظر خودت چیه؟ خب در ارتباط گفتنی ها شما اینا کسایی هستند که خیلی جرایم سنگین دارند. شاید زیادتر از هموطنهای ما را از بین برده باشند، زیادتر کارهای خلاف کرده باشند. به این خاطر به قانون جزا و کد جزا رئیس جمهور نخواسته که اینا را به صلاحیت خود رها کنه و گفته که تمام مردم در این نظر داشته باشه که آیا مثلا یک عضو فامیل تو مرده تو آیا می نفر میبخشی به خاطر که در افغانستان صلح بیاید؟
خب یعنی خب باز انتقادی است خیلی چرا که ما 5100 زندانی را که رها کردن در اونجا چرا مشوره نشد؟ چرا تنها در مورد اینمی 400 زندانی مشوره میشه؟ خب شاید 5000 زندانی ما درباره از دقیق معلومات هم ندارم، منتها جرایمشان همچنین سنگین نبوده که از 400 نفر است که باعث شده که حتی به خاطرش جرگه برگزار شد. یعنی اینمی فیصله که حکومت کرده و رئیس جمهور میگه که من صلاحیت آزادی بندیا را ندارم، خود مردم افغانستان بیاین و فیصله کنند، اینمی اقدامش به نظر خودت درست است؟ ازش استقبال میکنی؟ بعضی ها هستند که خلاف امی اقدام و فیصله هستند. بله، ما از این اقدام رئیس جمهور خیلی قدردانی میکنم، به خاطر که مردم عام، جوانا را، ریشسفیدا را، تمام مردم از تمام ولایت افغانستان صلاحیت دادن که بیاین شما گپ بزنین، صحبت کنین، اگر میخواین که 400 نفر در بدل آمدن صلح و افغانستان آزاد شد، پس اینا را آزاد میسازید. نه عبدالقیوم، خود طالبان وایي چې دغه مشورتي لویه جرګه قانوني حیثیت نه لري او دا د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي، خو مخکې هدا ویل چې د خلکو استازیتوب کوي، زه خپله د ننګرهار د نجونو او د ځوانانو په استازیتوب راغلی یو خو هغه څه چې په اساسي قانون کې ذکر شوي دي هغه په حالت کې موږ سرته رسولی شو، په هغو شرایطو تللی شو چې په افغانستان کې امن او امنیت وي. په اوسنیو شرایطو کې موږ هغه څه نشو کولی چې هغه په قانون کې ذکر دي. اوس لکه قانون اساسي وایي چې په لویه جرګه کې باید د ملي شورا د دواړو مجلسونو غړي، د ولایتي شورا غړي او د ولسوالۍ شورا غړي وي. در حالی کې چې موږ د ولسوالۍ شورا بیخي لرو نه، تر څنګ د ولایتي شورا وخت هم تېر دی، هغه څلور کلنه دوره یې پوره کړې ده. ولې د ضرورت په اساس هغه شرایط چې څنګه ذکر شوي دي په قانون کې هغه یعنی یو نیوکه دا هم ده چې د طالبانو د نفوذ لاندې سیمو کې چې خلک دي هغه خلک په دې جرګه کې نسته. د ځینو سیمو نشته دي. ما نن سهار یو څوک ولیدل د روزګان نه د روزګان خاص روزګان په نامه کومه ولسوالي و، دغه ځای راغلی و په ګلسنګي کې مې ولیدلو. پوښتنه د کاکا د کومه ځای راغلی و؟ د خاص روزګان څه په خاطر؟ جرګې په خاطر. ما څه نظر لري؟ وایي د ما نظر دا ده چې سوله راځي ټول طالباندیان باید خوشي شي. موږ سولې ته اړتیا لرو، ځکه وایي د جنګ درد ما ته معلوم دی. د جنګ رسمن صاحب تاسو د موضوع په تړاو همدا اوس یو کامنت ما ترلاسه کړه، زه غواړم چې شیر کړم. انور افغان نوشته د دې په ځای چې هره ورځ په سلګونو کسان مړ شي، غوره ده چې څلور کسه طالبان خوشی شي. و یک کاربر دیگه ما مغفرالله اکیمی دا لیکلی چې باید دا 400 بندیان بغیر له مشورې جرګې نه خوشي شي، چون دا تفاهم له امریکې سره شوی او ولې د افغان حکومت ورته د خنډ لامل کیږي. مهرباني په دې اړه باندې ځینې هغه ته زړه مې ده چې اشاره وکړم. یو لکه مخکې چې چا ویل چې په 400 بندیانو کې شاید داسې کسانو چې هغو غټ جرایم کړي وي یا حق العبدي مسایل وي. ولې حق العبدي مسایل خدای پاک ویل چې زه یې نشم وربخښلی، نو بنده یې څنګه وربخښلی شي؟ خو داسې مسایل به م نه وي او ډېر داسې کسان چې هغه په اصطلاح موږ تاسو په اصطلاح چې قاچاقبر وي، مواد مخدر کې بلاس لري، ولې هغه یې طالب دپاره یو تمویلونکی و، موږ تاسو ته معلومیږي، نو هغه دپاره هغه سیاسي هغې بودی مهم دی، هغه په دې نامه باندې خوشي کوي. ته څنګه یې که وګورو افغان حکومت موږ تاسو د خپل شته نظام له دې بندیانو څخه خطرناک بندیان خوشي کړي وو. قیصري دې په کوم جرم ونیولو؟ ولې دې خوشي کړلو؟ علیپور دې ولې ونیولو؟ ولې دې خوشي کړلو؟ ګورې هغو ښکاره ظلمونه کړي دي، هغو نسلکشي کړې ده. د قیصري جنایتونه ټولو ته معلوم دي، د علیپور جنایتونه ټولو ته معلوم دي. همدغه اوس هم د سړک سازۍ د یوه شرکت کسان هلته کړي دي، د جلال آباد کسان دي اختطاف کړي، نیولي دي، ګروګان کړي دي یا یې وژني، پیسې ځینې اخلي. تېر کال یې په 4 لکه افغانۍ باندې یو هم بزګر وژلی و، 4 لکه افغانۍ ځینې اخیستې وې، هغه هم د وردګو د جلګې ولسوالۍ و. له دې څخه خطرناک بندیان په سیاسي معامله کې خوشي کېږي، نو طالب بندیان باید خوشي شي، ځکه د سولې د راتګ باید خطرناک وي. باید دا وایم دغه ځینو کسانو نومونه چې دلته له ځان دفاع وکړي په دې لپاره چې ورباندې ادعا او تور ونیسي، او کله چې په چا باندې تور کېږي نو باید د راسي او د ځانه دفاع وکړي. نو د هغه په تړاو بي بي سي کوم څه نظر نه لري. هشتگ ستاسو د زړه خبره او هشتگ گپ دل شما ویژه برنامه جوانان از شما جوانان میخوایم بپرسم شما چی فکر میکنین؟ خوشبین به جرگه مشورتی هستین؟ چی فکر میکنین؟ آیا در این لوی جرگه مشورتی کورگیری صلح افغانستان باز خواهد شد؟ مهربان کامنت جالب دیگه دریافت کردیم شازده جان.
کاربر ما به اسم بیبی آمینه نوشتن کم دا پختنه تانه وکرم چه زوان تا چوک افغانستان که وک نیسی ترسو زر یا زور مونه لری. خب مهربان میگه اتو کامنتشون قسمی بوده که یعنی از کسی که زر و زور نداشته باشه هیچ کس گپش نمیشنوه. خودتون البته خصوصا اشارش به جوانا بود که حتی میگه جوانی که زر و زور نداشته باشه کسی گپش نمیشنوه. خودتون اموتو نظر داری؟ اگر خود ما به این عقیده باشیم که گپ ما را کس نمیشنوه پس نمیشنوه، اما اگر خود ما مبارزه کنیم در صورتی که هیچ کدام زور نداریم نه کدام پول داریم اما مبارزه کنیم میشنوه مردم گپ ما را 100%. هیدا ته خپل ځوانۍ د ځوانانو استازیتوب کوي او په دې مشورتي لویه جرګه کې غواړي چې خپل غږ پورته کړي. د تا غوښتنه د جګړې له دواړو خواوو نه څه ده؟ زه د جګړې د دواړو ښکیلو خواو څخه دا غوښتنه کومه چې جګړه نور بس دی. موږ ټول ستړي یو، کوم هیلې چې هغوی لري موږ هم لرو، هدف او موخې هم سره یو شی دي، کلمه مو یوه ده، نو بیا ولې سره جنګېږو؟ راځئ چې سوله وکړو، طالبان ورونه دې هم راشي د سولې مذاکراتو ته دې کښېني او تر څو چې دا نور موږ د جنازې د پورته کولو وس نه لرو. موږ نور د ژړا له امله زموږ سترګې وچې شوي دي، اوښکې مو له سترګې نور ختمې شوي دي. بس دی نو راځئ کښېنئ چې جګړه پای ته ورسوئ تر څو چې موږ سالم ژوند وکړو، سالم ځوانان لوی شي، همدغسې نور وینه تویه نه شي. بس دی نو راځي شي سوله دې وکړي تر څو چې موږ ښه ژوند ولرو. اما سکندر پیشترم یکی از کاربرای فیسبوک گفتن که گپتان در مورد صلح هست اما شما اینجا مصروف بازی لدو هستین و همچنان بعضی ها بازی میگن که خب میم اشاره خود مستقیما به تیک تاک می باشه. همین تیک تاک خودت و ویدیوهایی که میسازی و آیا کدام درد را دوام میکنه اگر بعد از این کوشش کنی که در مورد صلح بعضی از ویدیوها را جور کنی؟ زیادتر ویدیوهای ما پیام‌های صلح است، پیام‌های آشتی است، پیام‌های آموزنده است، پیام‌های است که در جامعه فرهنگ سازی کنه و بله ویدیوهایی که ما میسازیم اثر داره. بعد از این آیا میخوایی که بعضی از ویدیوهای مشخصا در مورد صلح باشه یا پیغامی؟ قبل از این ما این قسم ویدیوها ساختیم و بعد از این میسازیم. چرا نه؟ به خاطر که آرزوی تمام جوانای از کشور صلح است که صلح بیه. د سکندر خو اوس غواړي چې سولې ته یو اقدام وکړي او یو نیوکه دا هم کله واري کېږي چې ځوانان د سولې لپاره څه کړي دي او څه کولی شي. سکندر خو خپله دنده او مسؤلیت ویل چې مخکې په ټیک ټاک کې د سولې په تړاو دې ته چې دې لپاره چې سولې ته ځوانان وهڅوي ځینې ویډیوګانې جوړې کړي دي. هدا خو اوس په مشورتي لویه جرګه کې ګډون کوي. عبدالقیم ته چې وردګو ته لاړ شي ته راته ووایه چې تر دې دمه چې سوله او اوربنده غوښتنه کوي څه دې ورته کړي او څه به وکړي؟ مننه. کله چې موږ مدني فعالیتونه شروع کړي دي د سولې دپاره موږ ډېر څه کړي دي. اول د سولې ولسي حرکات و چې موږ په خپل ولایت کې پوره ورسره همکاري کړې ده. تر څنګ د جنګ 2 کاله وړاندې چې کله د اورباندو شو جنګ ودرېدلو د 3 ورځې دپاره د هغوی دوام دپاره خپل غږ پورته کړی دی او نور غونډې او جلسې هم نیولي. او تر څنګ ما د یو مثال ورکړو چې په تېر هفته کې موږ یو تورنمنټ د سولې په نامه جوړ کړی و. په همدغه تورنمنټ کې په یوه خوا کې طالب بال کولو او عسکر بیټ کولو. دغه څه دي چې موږ په توان او په وس کې وي. نو بیا هم هیله دا ده چې ځوانان باید د سولې دپاره ډېر کار وکړي. دا کارونه چې شوي ده بسنه نه کوي ځکه ځوانان باید ډېر کار وکړي چې موږ عملاً په جنګ په ډګر کې قرباني ورکوو. د جنګ د سون توکي اوس ځوانان دي ولې موخې او سیاسي اهداف نور ځینې اخلي. ځینې ورونه انتقاد کوي چې نه حکومت سوله غواړي نه طالب سوله غواړي. په حکومت کې هم هغه څوک سوله نه غواړي چې هلته شخصي ګټې په خطر کې دي او په طالب کې هم هغه څوک سوله نه غواړي چې شخصي ګټې په خطر کې دي. د دوی څه څوک په خطر کې اوسي څوک هلته په کابل کې په شارنو په دغه ځای کې اوسي. قرباني هغه څوک ورکوي چې هغه په لرې پرته سیمه کې اوسي. یو سرباز په پوسته کې پروت دی دا ډوډۍ نه لري اوبه نه لري. نو د سولې اهمیت هغه چاته معلوم دی. یو طالب دې ته ورته په غره کې دی شکېدلي بوټي پښو دي
او کالي یې شکېدلي دي سولې ته هغه طلب اړتیا لري د قطر طلب سولې ته اړتیا نه لري نو بیا هم هغه څوک چې په د جنګ دواړو اړخونو کې دي او دوی ځوانان دي دوی نه مې هیله ده چې راشه په خپل ځان او په خپل ولس نور رحم وکړو تر څو پورې به موږ وژل کېږو او قرباني به ورکړو بله تاسو ځوانانو چې زموږ د فیسبوکي بنډار ګورئ له تاسو نه مې پوښتنه ده د تاسو څه فکر کوئ دا مشورتي لویه جرګه به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره ورکړي خپل نظرونه کومنټ کې راته ولیکئ مهربان کامنت ها شما کامنت ها بخوانین یا گفت که شما خیلی مصروف کامنت ها بودین و متاسفانه دوست شما ولی ما خوش به این هستم که حداقل میتونیم یا تانستم از فرصتی که به ما دست داده بود کامنت های دوستای عزیز خود کاربرای عزیزی که با ما وصل هستند با جرگه آزاد و ما را میبینن تعقیب میکنن حداقل میتونیم کل کامنت ها را نمیتونیم با نمایندگی از مجموعه کامنت هایی که با صدها کامنت همیل آمده میره ما حداقل چند تایی را که فرصت داریم وقت داریم به اون رسیدگی میکنیم که شاهزاده جان ما 2-3 کامنت تازه را که یادداشت کردیم صفحه باز است کفن تنه یک کاربر که اسمش کفن تنه است نوشته اگر 1530 طالب بندیان چه خصوصی دی اکثرا بیت جگڑی تستانه سی دی و به این شکل تمیل یک کاربر دیگه نوشته در جرگه باید کسان دعوت شوند با بحانها مشورت صورت بگیره که در جنگ عزیزان خود را از دست دادند 2 کامنت و اکثر کامنت ها بیشتر پیشنهاد دادن که صلح میخواهیم خیلی رنجیده هستیم دردیده هستیم برای ما بیشتر از هر چیز صلح مهم است هر کاری که میشه شو خود در افغانستان صلح به جنگ قطع شو خشونت برادر کشید بله بسیار زیاد تشکر اشتراک کننده جرگه مشورتی را با خود داریم که صبح در این جرگه اشتراک خواهد کرد هدا یو نیوکه البته یو اندیشنه داده چې ادعا کیږي ځینې طالبانیان چې آزاد شوي دي هغه برته جګړې ته مخه کړې ده اوس بیا ویره دا ده او که چیرې دغه 400 نور هم خوشي سي نو دا به هم جګړې ته مخه کړي تاسو سره دا ویره نشته دا چې دا ویره موجوده ده مګر دومره موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو هر مسلمان د خپل ژبې څخه نه وړي کله چې دوی د خوشي کېدل ډېر څخه ژمن اخیستل شوی وه چې تاسو به بېرته جګړې ته نه ګرځئ نو دا به د هغوی وجداني عمل دی چې هغوی ولې هغوی ته باید هغه ورونه جواب ورکړي چې بېرته جګړې ته ستانې شوي دي او بله خبره چې وه په اجازه دغه د لوبې په تړاو چې تاسو لوب چې په لډو بوخته استئ او سوله ده دلته چې په دې کې یو غټ پیغام پروت دی زما په نظر دلته چې مثلا سکندري ورور پاچا شو رحمان ورور وزیر شو سکندر پاچا شو بله پاچا دا شو وزیر هغه شو عسکر شو خو کنه نو په دې برخه کې موږ د سوله د یو بل منلو ته وایي ټول باید د خپل لیاقت او استعداد په اساس باندې یو ځای ته ورسیږي په قدرت په دې ځایونو باندې په موقف ته رسېدو باندې جنګ ونه کړو دغسې آزاد رقابت چې موږ اوس وکړو نو دې په دې توګه کولی شو چې سوله راولو نو ځکه دا لوبه دلته ترسره شوه دویم بل هغه کومنټ والا ویلي چې جنګ کې داسې کسان باید په ګډون ولري په جرګه کې چې خپل کسان یې د لاسه ورکړي موږ ډېر شمېر خلک داسې لرو په دې که چېرته تاسو سروې وکړئ په همدې د جرګې په غړو باندې سروې ترسره کړئ تاسو به معلومه کړئ چې په دې کې هر یو د خپل کورنۍ غړی د لاسه ورکړی دی موږ متاسفانه چې په افغانستان کې که په هره کورنۍ کې نه اوسي په 100% کې 80 سلنه کورنۍ خپل غړي په دې جګړه کې د لاسه ورکړي دي او بله خبره ده چې ځوانان که زر او زور نه لري امینې خور ویلي یو ځای ته نه رسېږي غږ ته څوک غوږ نږدي که زه یم چې زما غږ ته څوک غوږ نږدي او زه غلی کینم کور خواته بل ځوان هم همدغسې کیني نو هېڅکله دې غږ نه جګوي غږ نه پورته کېږي او نه څوک ورته غوږ کېږي که چېرته زه یم چې زما غږ پورته اورېدل کېږي زما سره بل ځوان هم ودرېږي هغې سره بل موږ یو ډله جوړېږو موږ یو قوت جوړېږو نو زموږ غږ حتما اورېدل کېږي خو که موږ خپل مسؤلیت او خپل ځان وپېژنو مننه وبښئ زه د دغه په باره کې وایم او چې تاسو لډو سوله سره برابروئ دغه د لډو موږ په اصطلاح چکه ورته وایو د دوی ګیم هم ډېر د مهارت او ځیرکتیا ته اړتیا لري کله چې سړی دغه ګیم کوي اخرې مرحلې ته راسي ولې په اخره مرحله کې
بل دوستی راځي و تا دانې وهي بیرته دغه هر څه سفر او مزل چې کړی ده بیرته د صفر سره بیږي. بدبختانه د افغانستان سوله همداسې شوې ده. که چیرې ورته وګورو تېر کال یو امریکایي وژل کېږي د شپږ میاشتو لپاره خبرې توقف کېږي او خبرې بیرته صفر ته ځي. همدې ته ورته ټاکل سوی وه چې په مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پوشي ولې د 400 بندیان د خبرو ځنډ هغه هر څه شاته یوړل چې بدبختانه موږ تقریبا 3.5 شاوخوا کمیونټي ځواکونه شهیدان ورکړي په دغه موده کې د 50,000 بندیانو په خاطر 3.5 شهیدان ورکړي دي. نو دا هغه څه دي چې باید ځیرکتیا سره باید دغه د کامیابۍ چانس هم سړی ورته محاسبه کړه او څنګه داسې مسایل د سره خط په توګه ونه مني چې هغه دغه ټول خواري او دغه د تکلیف چې وسره هغه د صفر سره ځل. بله البته باید گفته شود که ما در قطر از دفتر سیاسی طالبان و در اینجا از شورای ملی مصالحه خواهش کردیم تا این برنامه را ببینند. پس اونا به ما وعده هم دادن که همین لحظه و یا هم بعدا این برنامه را خواهد دیدن و ما لینک برنامه را بر اونا میفرستیم. در این برنامه شما جوانان در مورد صلح هر نظری که میتین، پیشنهادی که دارین سازنده است و مهم است و نماینده های شما که حکومت افغانستان هست این نظر و پیشنهاد شما تا به اونا میرسه. خب مهربان. نکته که شما اشاره کردین، نصیری متین از جرمنی نوشته که عبدالمتینم له جرمني هېواد څخه ستاسو پروګرام لایف ګورو. کاش د طالبانو یو نماینده مو دعوت کړی وای چې د هغوی نظر مو هم اورېدلی وای. چیزی را که شما یاد کردین. مهربان شما هم در جریان هستین. در جرگه آزاد BBC ما در قطر از دفتر سیاسی طالبان خواهش کردیم و از اونا این تقاضا را داریم که در برنامه های بعدی جرگه آزاد BBC اشتراک کنند و امیدوار هستیم و تو برنامه کدام روز داشته باشیم که کدام نماینده طالب در برنامه همراه ما باشه. ما در اینمی کوشش کردیم و از اونا این خواهش کردیم که در برنامه همراه ما باشن. خب کامنت یک کاربر دیگه ما در صفحه فیسبوک جرگه آزاد نوشتن مهراب یعقوبی هیچ راه صلح را در کشور هموار نمیکنه، هیچ راهی برای صلح نداریم، وضعیت خرابتر میشه. اینا خب خیلی ناامید هستن. سکندر یاد شما برشان چی هستن؟ به نظر من اگر هیچ امید هم نباشه ما باید امید داشته باشیم، به خاطر که وقتی امید نباشه و ما یک چیز در فکر ما نباشه اصلا به اون نمیرسیم. اگر ما به صلح امید داشته باشیم و در فکر ما باشه حتما به اون میرسیم. بله. خودت چرا خوشبین هستی به این پروسه؟ حتی به این جرگه مشورتی خوشبین هستی و به این باور هستی که یک قدم هم اگر باعث میشه که نمی جرگه افغانستان به صلح نزدیک بسازه ارزش داره؟ به خاطر که صلح کلید تمام قلفاست و تمام قلفا را باز میکنه. اگر صلح در وطن ما باشه جوانای ما میتونه در فضای آرام درس بخونه. کسایی که فعلا ماستری دارن، لسانس دارن، تمامشان بیکار هستن، میشه بر اینا شرایط کاری ایجاد شوند و وطن ما پیشرفت کنه. ته څنګه ته په ټوله کې هیلهمند یې چې افغانستان به ورځ تر بلې سولې ته نږدې کیږي؟ یقینا ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان به سولې ته رسیږي مګر دفعة نه ناڅاپه په تدریجي ډول به رسیږي. نو که نن طالبانو سره سوله کیږي سبا به نورو ګروپونو سره انشاءالله په پای کې به بشپړه سوله رامنځته شي. عبدالقیوم ته چې له وردګو یو داسې ولایت ده چې ډېری ولسوالۍ ناامنې او بلانغه یوه ورځ هره ورځ په هغه کې جګړه وي. د خپلو خلکو نه راته وایي دوی هیلهمند دي سولې ته؟ بله دوی د سولې دپاره هیلهمند دي ځکه چې په هره شپه پسې رڼا راځي. نو که چیرې هیلهمند ونه اوسو بیا نو د سولې دپاره دغه هڅې کول څه مانه څنګه د موږ ژوند کول څه مانه او څنګه چیرې نړۍ تاریخ موږ تاسو وګورو په نړۍ کې چې هر څومره ډېر جنګونه شوي دي دغه جنګو حل لاره په زور نه ده شوې. آخر خبرو ته سره ناست دي او دغه ستونزه په خبرو باندې حل شوې ده. زه باوري یم که بین الافغاني خبرې شروع شي انشاءالله سولې ته به ډېر نږدې شو. بله. از شما جوانان قبلا پرسیده بودم که شما امیدوار هستین که جرگه مشورتی راهی را به خاطر آغاز گفتگوهای بین الافغانی باز خواهد ساخت. خب مهربان. رحیم خاکسار یک کاربر ما در صفحه فیسبوک جرگه آزاد کامنت نوشتن، میگه که موږ نایلی شوي یو
خوشی شي بیرته د جنگ ګرم میدان ته ګرځي. دلته هیڅوک د ولس او وطن لپاره زړه کار نه کوي. و باز هم کاربر قبلی ما بله فکر میکنم عمو باید باشه، حکیمی نوشته عقل عسکر نه بلکه غله شو او د غله سزا لاس پرې کول دي. قطع دست مثال دادن و بیشتر کامنت هایی که ما دریافت میکنم اما احساسات خود کاربرا شیر کردن که جنگ بس هست، صلح هم میخوایم. کامنت های مستقیم به اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دادن که از طالبان میخوایم، از رئیس جمهور میخوایم که به هر قیمتی که میشه صلح بیارن، جنگ قطع بکنن، زندانیا را رها بکنن. و بعضی از کامنت ها ما از بعضی از کاربرا دریافت کردم که پروپاگاندا نوشتین که طالبان میره به صفوف جنگ و جنگ نمیره، طالب رها شده، هر کس به خانه خود رفته. یک پروپاگاندا هست و نگویید که به جنگ رفته. البته در فیسبوک لایف کسایی که کامنت میتن اونا نظر شخصی خودشان هستند که اونا مطرح میکنن. و مهربان دمی بحث ما سکندر نجیب یکی از تیکتوکران کابل، عبدالقیوم راسمن او هدا مبارز هم عرصهشان در کل هم یک پیام داشتن که باید جنگ بس شود و دیگه باید افغانستان به سوی صلح بره. زموږ د بی بی سی آزاد جرګې فیسبوکي بندر هم دومره و زموږ بندر خو خلاص و او په لوبه کې پاچا و غل هم معلوم سو. خو زه له تاسو ځوانان هیله کوم چې بیا هم خپل وړاندیزونه په لاندې کومنټ کې موږ ته ولیکئ. در قسمت بخش کومنت ها پیشنهادها و نظریات خود نوشته کنین و باید گفته شود که این همی برنامه را ما از شورای عالی مصالحه خواهش کردیم، در قطر از دفتر سیاسی طالبان خواهش کردیم که ببینن. نو استاسو نظرونه وړاندیزونه نیوکې د افغان سولې په بهیر باندې اغیزه لري. نو تر بلې خپرونې تاسو ته ښه وخت غواړم. مننه. خب مهربان دوست شدی.